طالبان د امرالله صالح او سرور دانش وروستیو خبرو ته سخت غوسه شوي دي او توند غبرګونونه یې ښکاره کړي. امرالله صالح او دانش طالبانو ته څه ویلي دي، ولې طالبانو داسې توند جواب ورکړ، دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. طالبانو د ولسمشر د لومړي او دویم مرستیال د وروستیو څرګندونو په تړاو توند غبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش د یو ځانګړي پلان له مخې د دوی پر ضد ناسمې څرګندونې او پروپاګند کوي. د طالبانو په وینا دغه دوه لوړپوړي حکومتي چارواکي د اسلامي احکامو سم درک نه لري، نو ځکه د دوی پر ضد ناسمې څرګندونې کوي. طالبانو د امرالله صالح د تیرو ورځې او د سرور دانش د وړمې ورځې څرګندونو په تړاو دا غبرګون ښودلی دی. په اعلامیه کې راغلي په اسلام کې فقهي احکام قوانین بلل کیږي چې باید د ټولنې وګړي پر وګړو تطبیق شي. اعلامیه دغه راز زیاته کړي چې په ټوله نړۍ کې له قوانینو څخه سرغړونه جرم بلل کیږي او مجرمین باید مجازات کړای شي. طالبانو وروسته تر هغه دا څرګندونې کړي چې تیره ورځ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ار کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ناسته کې وویل چې طالبان د اسلام په اړه سم درک نه لري او د دین خلاف کارونه ترسره کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.